په کونړ کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو ملي او نړیوال نندارتون چې 3 ورځې تر مخه په اسداباد کې پیل شوی و، جوړونکي په بریالیتوب پای ته د رسیدو خبره کوي. نو نندارتون خو ماشاءالله ډېر په ښه طریقه سره ترسره شو او لاسته راوړنې دا وې چې زموږ استاد سي د مشرقي په سطح باندې خلکو د دې نه لیدنه وکړله، خلک د خپلو تولیداتو سره اشنا شو او دغه رنګې یو څه مؤسساتو هغې هم دا ژمنه وکړله چې هغې قراردادونه وکړي د زراعت په برخه کې، دغه د قالین باپۍ په برخه کې د هغو سره DRC مؤسسې دغه SWSSO مؤسسه چې هغې بیا قراردادونه وکړي، هغو د قراردادونو ژمنه وکړله او خلک ډېر خوشحاله دي. آینده کې هم د دغه شان نندارتونونو د دایرولو غوښتنه کوي. په دې نندارتون کې برخوالو د خپلو افغاني تولیداتو د مشهورتیا لپاره دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. نندارتون خو ډېر ګټور دی. انشاءالله باید په دولت نه غوښتنه دا ده چې نور نندارتونونه په هر یو ولایت کې موږ ته جوړ شي او دغه شی باید چې موږ کېدای وکړو چې دا افغانان د خپل د افغاني تولیدات وپېژني او د دې نه استفاده وکړي. دلته نندارې ته ډبل بیټې، دروازې، الماریګانې، د هر قسم شی موږ جوړوی شو. انشاءالله دې نه راتلونکي کې موږ ښه خواري او هغه وکړو. نورو ولایتونو ته باید موږ هغه کړو، په ټولو دې ولایتونو خلکو باندې موږ دا هغه کوو، عوام ولسونو باندې چې مثال د بل ځای PVC او دې شیونه تېر شي، د کونړي لرګي استفاده وکړي، ښه شی دی. د یادولو وړ ده د دې نندارتون په پای کې برخوالو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شو.